د انګلستان له لوري طالبانو سره د تعامل ګام پورته کول او په کابل کې د متحده اماراتو د کنسولګرۍ پرانیسته. سلام محمد خیر، بشپړ راپور را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. د بریټانیا لومړي وزیر بورس جونسن دغه هیواد پارلمان ته په یوه استجوابیه غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د تعامل پرته بله لاره نه لري. د بریټانیا د لومړي وزیر په وینا دوی له دې پرته بله چاره نه لري چې له طالبانو سره تعامل وکړي او بشردوستانه مرستې ورسوي. جونسن وایي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ده او په وینا یې که وضعیت همداسې دوام کوي نو په دغه هیواد کې به ناورین رامنځته شي. خو بریټانیا په خپل وار هڅه کوي چې پر وخت بشري مرستې ورسوي او له نوي حکومت سره خپل تعامل ته ادامه ورکړي. له بله پلوه د اسلامي امارت د ویان مرستیال احمد الله وثیق د خپلې رسمي ټویټر پاڼې له لارې خبر ورکړی او ویلي چې متحده عربي اماراتو کابل کې نن خپل سفارت له سره پرانیسته او سفارت کې ملي بیرغ بیرته پورته کړی دی. دا چې دغه دوه خبرونه په نړیواله سطحه د اسلامي امارت حیثیت څومره لوړولی شي په دې هکله مو خپل نظریات را سره شریک کړئ. دا و د دې مهال تازه خبر تر نورو تازه خبرونو هیر نه کړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.